السلام علیکم، جوړ په خیر. نن زه تاسو ته د یو داسې انسان د ژوند کیسه وړاندې کوم چې د میلیونونو انسانانو لپاره د ژوند معنا بدله کړه. دا یو داسې شخصیت دی که څه هم پښې او لاسونه نه لري، خو د زړه او ذهن ځواک یې د نړۍ ټول محدودیتونه مات کړي دي. راځئ د نیک ویوچیچ د ژوند سفر یو ځای ووینو. تصور وکړه د یو ماشوم په توګه د داسې حالت سره نړۍ ته راسې چې نه لاسونه او نه پښې لري. سخته به نه یي؟ هو، دا د نیک د ژوند پیل و. نیک په 1982 کال د ډسمبر پر 4 په استرالیا کې د یوې داسې نادرې ناروغۍ سره وزېږېدی چې لاسونه او پښې یې نه درلودله. کوچنیوالی یې ډېر ستونزمن و. خپلوانو یې مسخرې پر کولې او کوچنیان ورڅخه بیرېدل، ځکه نیک د ټولو څخه جلا و. اخر دومره په تکلیف سو چې څو وارې د ځان وژنې هڅه وکړه، خو بریالی نه سو. د ده ژوند هغه مهال بدل سو چې پریکړه یې وکړه د خپلې کمزورۍ پر ځای خپل ژوند د الهام سرچینه کړي. نو هغه و چې زده کړې یې وکړې او په ډېره لوړه نمره له اقتصاد څخه فارغه سو. نیک لومړی په ښوونځیو او کوچنیو ټولنو کې وینا کوله، خو ډېر ژر د نړۍ پام ورته راواوښتی او نن هغه په سلهاوو هیوادونو کې وزرهاوو خلکو ته د مثبتو ویناوو ښې خاطرې لري. نیک یوازې یو ویناوال نه دی، بلکې یو لیکوال هم دی. هغه څو مشهور کتابونه هم لیکلي دي، لکه Life Without Limits, Unstoppable, Stand Strong, Love Without Limits. په 2012 کال کې نیک د یوې جاپانۍ نجلۍ کانی میاهارا سره واده وکړ. دوی 2 زامن او 2 لوڼې لري. نیک د نړۍ و ټولو مایوسو خلکو ته 3 مهم پیغامونه لري. که هدف لري، هره ستونزه ماتولی سي. خدای هر انسان ځانګړی پیدا کړی دی. خپل ځان هیڅ کله کم مه ارزوه. نو دا و دوستانو د نیک ویوچیچ کیسه، د هغه شخصیت کیسه چې په دا راټول بدن، په دا نیمګړي بدن تر ډیرو کاملو انسانانو هم مشهوره دی، هم خان دی او هم خوشحاله ژوند لري. د ده ژوند موږ ته دا را زده کړه چې هیڅ کله د ناکامۍ څخه مه بیریږئ، ځکه ناکامي و کامیابۍ ته تمرین دی. هیڅ کله د ناکامۍ څخه مه بیریږئ، ځکه د کامیابۍ هره زینه د ناکامۍ د تختو څخه جوړه ده. هیڅ کله د ژوند د ټکرو څخه مه بیریږئ، ځکه اوسپنه چې څومره ټکیږي هغومره پخیږي. هیڅ کله د ماتې څخه مه بیریږئ، ځکه کومه هنداره چې ماته سي لا تیره سي. نو باید همیشه متحرک اوسو. که مو پام کړي هغه اوبه چې په غرو، دښتو او شیلو کې بهیږي همیشه پاکې او تازه وي، خو کومې اوبه چې ډم ولاړې هغه ژر خرابیږي. نو که ته یو فکر لرې، یو پلان لرې یا یو مسلک دی، خو د وخت تقاضا داسې چې هغه نه چلیږي، خلک یې نه خوښوي یا اجازه نه وي، نو د یو څه وخت دپاره هغه لاره پرېږده. ژوند نه،
نو دا ژوند یو امتحان دی، یو جنگ دی او ته عملاً په جنگ کې یې. که ته نارې کوې چې دا څنګه غالمغال دی، دا څنګه وینې دي، مرمۍ دي، نو په جنگ کې خو الوا نه ویشل کېږي. د ژوند او ستونزو داسې نږدې اړیکه ده لکه د نوک او ری، هېڅ کله به نه تسلیمېږي. او یوازې ته نه یې، د نړۍ هر انسان په خپل فطرت کې د یوې ستونزې سره په جنګ دی او هر چا ته خپله ستونزه غټه معلومېږي. او دا مهمه نه ده چې هغه چیرې دی او پر څنګه موقف. ځکه الله سبحانه وتعالی هم په قرآن شریف کې ډېر واضح فرمایلی دی: لقد خلقنا الانسان فی کبد. موږ انسان پیدا کړی دی په ستونزه کې، په کړاو کې. نو هر انسان د یوې ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. بس څوک مبارزه کوي لکه نیک او څوک شکایتونه کوي. زه به د دې ویډیو پای په یو بیت سره وکړم چې که فلک دې د زمري په خوله کې ورکړي، که فلک دې د زمري په خوله کې ورکړي، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. دا شاعر وایي که دا حالات، دا وضعیت داسې لکه د زمري خوله او ستا غاړه د ده په خوله کې، ته به نه وایې چې زما کیسه ختمه شوه. ته به همت کوې، که اړتیا وه نارې به وایې، زور به وایې چې دا خپل غاړه د زمري د خولې څخه خلاصه کړي، نو بیا ته بریالی. نو ډېره مننه، ښه وخت.